او قرآن حکیم کې الله هم دقه سی وایي چې که د ښځې د خاوند منځ کې روانې راغی نو څه چل وسره وکړه فهجروهن فی المضاجع ملاسته دې جدا کا که په هغې هم کار نه کېده وضربوهن ډب ورکه غزار خو ښځې له به ګورې غزار په سخت ډب به نه ورکې نبی علیه السلام فرمایي غیر مبرر داسې ډب به نه ورکې چې د هغې وجود زخمي کړي زخم والا غزار به نه ورکې او دویم ښځه چې وې د ډول په ځای به نه وې په مخ سپېړه ښځې له ګناه ده په مرۍ سپېړه ښځې له ګناه ده په سټ سپېړه ښځې له ګناه ده په غوږ سپېړه ښځې له ګناه ده په سر سپېړه ښځې له ګناه ده چې کوم ځای کې ښځه کالي چې یو ډول ځان په ډولې کوي لاس لیچا دا په ښځه په دې ځای نوال منع دي شریعت کې قطعا به نه وی او که ډب ورکې په ملا نو داسې غزار به هم نه ورکې چې تی زخمي کې او که په دې کار نه کېده نو بیا یو سړی د درېمګړی د سړي د خاندان نشي او یو د ښځې د خاندان نه هغې یا جوړول کې یا د خبره ختمه کې دا د شریعت ته اصول دي نو ښځې سره چې ژوند تېری ښکلی ژوند به ورسره تېری حضور پاک مبارک فرمایي د پختۍ نه پیدا ده نبی علیہ السلام وی او دا هغه بره پختۍ نه پیدا ده چې کومه کږه ده نو وی چې پختۍ نیغې نو څه چل به ورسره کې ماتېږي به دقه رنګې که ښځه وی چې نیغو مې نو بس د دې ماتېدل خو طلاق به وله ورکې د دې نه به سره د کوږوالي فایده اخلي دا به دله ترکاري پخوي خو کله پکې مالګه زیاتی کله به د غوړو سیلاب پکې ولاړي او دا به دله پیله شي خو د سوټې او پچې به هم پکې وي نو زمونږ پښتانه خو وایي داسې وي که پوزه نه وه څه چل به یې کوو دا خو زمونږ د پښتنو متل دی که نه ولې ناقصات العقل والدین دي د ښځو دماغ موجوده ډاکټران او ساینسدانان وایي د سړو د دماغو په نسبت 50 ګرامه کم دي د سړو دماغ د ښځې د دماغ نه 50 ګرامه زیات دي لاس او خپې کمزوري دي او یوازې سړي نه حیواناتو کې وګورئ نر مضبوطې د سړي په نسبت غوا ته وګوره او غوی ته وګوره چنډا ته وګوره او میخې ته وګوره چیلي ته وګوره او چیلی ته وګوره او راکوټې چرګوړي ته وګوره او غټې چرګې ته وګوره کم یو پې زورور دی چرګوټۍ پې زورور دی نو نر همیشه په سړي زوروري په ښځه او د ښځې طاقت کم دی دماغ هم کمزوري دی یاره یو څیز کې طاقت زیات دی چې هغه ژبه ده وای خدای دې ساتنه د ژبې داسې ده چې تم خل دی دا یو د ژبې طاقت یې زیات دی باقي د وجود هر اندام یې کمزوری دی نو دماغ کمزوری دی نو خامخا زنانو نه به غلطي کېږي کله به ترې مالګه زیاتی کله به ترې غوړي زیاتی کله به ترې ټیمو غورځېږي کله به ترې جامه باندې ساسکي وغورځېږي ته نه ګورې واده له زرګونو روپو جامې جوړې کړي او زمونږ خلک هم ورسره ښه انصاف کوو ښځو لاله ډوډۍ ورکړو چې هغه سړي هغه ارڅ خلاص کړي نو بیا وجې خلاص یې نو یورېږوي ښځو له پخو نو هسې وله وخوټ کوي وله یې ورکړي هغوی سار راغلي غریبانان او 3 بجې د زنانو ډوډۍ شروع چې نو څه ډوډۍ وي هغه اصل شی ته سړو والي بېکاره روجې موجې وله وخوټ کوي نو د هغې هوښیارتوب تا مه ګوره که نه هغه روجې راوالي نو په لوپټه کې واچوي او یا په لمن کې واچوي ټول جامې پې غوړې کړي دا ولې دا سادهګانې دي نو سادهتوب پکې شته د سړي عقل ته خو عقل نه رسي نو خامخا کله پکې په کټوۍ کې مجبوروتي کله مالګه زیاته کله کمه کله شربت کې چینی زیات کله کم ګزاره به ورسره کوې ولې حضور پاک فرمایي وی کار به کوي خو کوږ به کوي په هغه کوږوالي به ورسره ته ګزاره کوې او که ته وې نه نیغو مې نو پختۍ چې نیغی نو ماتی به نو ښځه چې نیغی طلاق به ورکوې دا به سړی ښځې سره ګزاره کوي او ښځه به څه کوي ښځه به هم د خاوند خیال ساتي ګور دا نه چې ته وایې چې اوخو دا خو په موږ باندې حقونه شو نه ښځه به هم خیال ساتي د خاوند نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو خاوند ښځې ته وایي چې د دې غر نه تیږې وړه هغې غر له او د هغې غر نه تیږه راوړه دې غر له دا به وړي خپل وس به کوي او که دی یو نه ول نو خدای به دې تپوس کوي چې د خاوند خبره دې ولې ونه منله او که دا په تنور ډوډۍ پخوي نیمې ډوډۍ په تنور کې دی او نیمې بار او د خاوند ضرورت ورته پېښ شو اواز یې کړې ډوډۍ دې پرېږدي چې خاوند ته یې پته وي چې ډوډۍ تنور کې دي ورته دې ووایي چې ډوډۍ اکاوی سوځېږي دی نو ډوډۍ دې پرېږدي خاوند ته دې راځي او حدیث پاک کې راځي وایي کومه ښځه چې په خاوند په دعا کې یاد نه کړي هغې خپله دوا نه قبلېږي دا چې دعا ځان ته کوي خاوند به خامخا یادوي او کدا په تنور ډوډۍ پخوي
نیمه ډوډۍ په تنور کې دی او نیمه بار، او د خاوند ضرورت ورته پېښ شو، اواز یې کړی ډوډۍ دې پرېږدي، چې خاوند ته یې پته وي چې ډوډۍ تنور کې دي، ورته دې ووایي چې ډوډۍ اکاوی سوځېږي دی، نو ډوډۍ دې پرېږدي، خاوند ته دې راځي. او حدیث پاک کې راځي وایي کومه ښځه چې په خاوند په دعا کې یاد نه کي د دې خپله دوا نه قبلېږي. دا چې دعا ځان ته کوي خاوند به خامخا یادوي چې خدای ولې ډوډۍ خاوند وله ورکوي، جامه وله خاوند راوړي، کور د خاوند دی، دا په دا اوړي کې په دا انور کې ګوټ په هغه غریب ته یو دی ډوډۍ راوړي. دا پنډۍ ته او کراچۍ پورې دا تجارتونه او سفر خو خاوند کوي او ښځې را پیدا کول کوي. نو کومه ښځه چې ځان ته دعا کوي او په دعا کې خاوند یاد نه که دعا نه قبلېږي. او یو ښځه چې راشي او خاوند ورته غږ نه کړي او دا ولا چاپیو کې چاپی پخپو ولا زورو کې یا پلاس ولا زورو کې خاون ورته نی ویل چې خاون ورته وي خو راضي به نه، خاون غږ نه کړي ستړي ستومانه د ډیوټۍ نه راغی د زمیندارۍ نه راغی او دا ښځه ورته وي ودرېږه لږ زور دله کوم چې دمه دې کم، الله به په دا لږ زور دې ښځې له دومره ثواب ورکړي لکه 7 تولې سره در چې خیرات کړي. 7 تولې سره در د دې پلار هم نشي خیرات کولی په ټول عمر کې. نو که دروازه ولا سونه زیات دا خدمت کوي نو زیات اجر ولا رب العالمین ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المرأة اذا صلت خمسها کما خلت پنځه مونځ کوي وصامت شهرها او د رمضان د میاشتې روجې نیسي، د رمضان د میاشتې روجې ونیسي، واطاعت بعلها د خپل خاوند خیال ساتي تابعداري کوي، واحسنت فرجها او د خپل عورت او د اندامونو حفاظت کوي. څو صفته شو؟ څلور: منځ، روجا، د خاوند تابعداري او د خپلو اندامونو خیال ساتل حفاظت کول. فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، دا ښځه چې د جنت په کومه دروازه داخلېدل غواړي داخلېږي به. دا د خاوند حق دی په ښځه. دې که دا د ښځې حق یو په سړي دام دی چې په هفته کې یو ځل به یې پلار کره پرېږدي، هفته کې به د مور او پلار ملاقات له دا خامخا ځي پرېږدی به، او که دې پرې نه ښوده نو ټیک ده ستا قیدي د قیامت پر ورځ به درنه الله بیا تپوس کوي. که ښځې د خاوند د حق خیال ونه ساته او خاوند د ښځې قیامت پر ورځ به الله د دواړو نه بیا تپوس کوي. ښځه به د خاوند د حق خیال ساتي او خاوند به د ښځې د حق خیال ساتي، د یو بل د حقوقو به خیال ساتي، ژوند به ښه تېرېږي، جګړې به نه جوړېږي. یو به د یو په بدو گزاره کوي، بل به د بل په بدو گزاره کوي. او بیا خصوصا د ښځو متعلق د وفات په وخت کې ریخي ټکې درته ووایم، د وفات په وخت کې حضور پاک مبارک یو څو وصیتونه کړي دي، یو یې د ښځو په حق دی کړی. النساء د ښځو خیال وساتئ. وی دا تاسو په لاس کې قیدیانې دي، لکه قیدي چې په جیل کې بند دی، هغه چې د بادشاه خوښه یې پرېږدي که نیغ خوښه جیل کې پروت دی، دقرنګې که د خاوند خوښه یې خو پلار کره به ځي چې نیغ خوښه نو نه به ځي. دا قیدي ده ستا په کور کې، نو د ښځو به خیال ساتئ. الا اتقوا الله فی النساء، نبی علیہ السلام فرمایي خبردار د ښځو په حق کې د الله نه ګورې ویرېږئ، خبردار د ښځو په حقوقو کې د الله نه ویرېږئ. د پلار کور به پرې نه بند دی، هفته کې یو ځل به د مور پلار ملاقات له خامخا دي، د شریعت حکم دی. بے ځایه ظلم به ورسره نه کې، چیړې به نه، د بعضې ښځو اولاد نه کېږي نو خاوندان یې تنګوي او خاوندان ورته تکلیفونه ورکوي. دا خو د الله خوښه ده، چا له الله اولاد ورکوي، چا له خدای زنانه، چا له نارینه، چا له خدای پاک ورکوي او ترې واخلي، دا د الله خوښه ده. نو دا د ګناه کار به چرې هم نه کوې، په خوراک او د څښاک په څیزونو به ښځو سره جګړې چرته هم نه کوې، ګزاره به ورسره کوې. او ښځه به هم د خاوند د حقوقو خیال ساتي، که د خاوند دروازې د ښځې تاجې ته او که د شپې اجې ته او که د سهار اجې ته او که د ماښام او څه قسمه خدمت ورته وي، یاره د ګناه په کار کې به د خاوند سره امداد نه کوي، د ګناه او د نیکۍ په مسله کې د خاوند سره امداد به نه کوي، باقي د خاوند به لحاظ ساتي، قدر به ساتي. نبی علیہ السلام یو باندیسي سړی راغی، وی صاحب وی ما ته یو معجزه وښایه نو زه مسلمان شم. وی معجزه درته وښیم او وی ورشه هغه اونې څانګه ونیسه او ورته وایه زما نوم ورته واله چې هغه دې غواړي. دا باندیسي لار ځنګل کې لرې یو اونه ولاړه وه، د هغې څانګې ونیوله، ورته وی نبي علیه السلام دې غواړي. دا باندیسي مخکې ده ونه ورپسې را روانه ده، ځمکه شلیږي او پیغمبر علیه السلام له راله، او چې څنګه راله نو بیا ورته نبي علیه السلام به باندیسي ته وی بس دې وی او صاحب
هغه اونې ته اشاره وکړو ځه واپس هغه خپل ځای له لاړه شه اونه واپس هغه ځای له لاړه باندې ته وایي اوس څه کې وایي بس صاحب زه مسلمانېږم ما ستا معجزه ولیدله زه مسلمانېږم مسلمان شو باندې چې مسلمان شو نبی علیہ السلام ته وایي وایي صاحب اجازت راکړه چې دا تندی دله ښکل کړم وایي ښکل کړه بیا ورته څه وایي وایي یو بل اجازت راکړه چې دا خپې دله ښکل کړم وایي دا هم ښکل کړه وایي صاحب یو دریم اجازت دنه غواړم څه دی وایي سجده راته کومه چې زه تا ته سجده وکړم وایي نه سجده ما سوا د الله نه بل چاته منع ده او که د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وي نو ما به ښځو ته حکم کړی چې خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي د دې نه حق معلوم کړ که د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وي ښځو ته به مې ویلو چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي خو سجده ما سوا د الله نه بل چاته جایز نه نو ښځه به د خاوند خیال ساتي عزت به کوي قدر به کوي د مال د کور دننه د مال خیال به ساتي غلا به نه کوي تعویذونو پسې به د خاوند د کور پیسې نه ځغلي ښه پټې او تور چیلې او تورې دغه به نه دا قصې پیسې به نه کوي د ښځو د مال به خیال ساتي د خپل وجود به خیال ساتي پرده کې به اوسېږي او خاوند به د ښځې خیال ساتي ډوډۍ به وله پیدا کوي جامه به راوړي د کور انتظام به کوي بچوله به وله رزق راوړي او سیبه د ظلم به ورسره نه کوي زیاتې به ورسره نه کوي او که د یو بل نه زیاتې کمي وشي ګزاره به یو بل سره کوي جنگ جګړې ته به نوبت نه رسوي یاد وساتئ ښځه وهل د ښځې جایز دي خو په نرمه طریقه په سخته نه سخت وال د ښځې په شریعت کې منع دي بل د ډول په ځای د ښځې وال منع دي د ډول ځای څه دی په مخ د ښځې وال منع دي په سټ وال منع دي کوم ځای ته چې ښځې کالي اچوي او کوم ځای ځان له ډولې کوي هغې باندې وال منع شو د لاسونو باندې ځکه دې کې ګوتې اچوي او دې کې بنګلې اچوي په دې وال منع شو په مخ وال منع شو په سینه باندې او په مړۍ او په سټ وال منع شو دا خو شریعت تا ته حد ښودلی دی ته خو به کوتک راوړې غزار به ورکې خو یو 2 غنټې پس به بیا هم ته ورله موټر او ګاډي په کرۍ رانیسي او ډاکټر پسې به یې ځغلی که کړمه شي تاوان یې په چا دی سبا خو یې په شا په هسپتالونو کې بیا ته ګرځې نو شریعت مخکې درته حق ښودلی دی که یوازې داسې نه ده چې ستا حق په خاوند دی نه د خاوند حق په ښځه دی د ښځه نشته که نه حق په معمولي خبره باندې ډز طلاق وله ورکړي پرېږدي دا هم یاد وساتئ طلاق مباح دی خو د الله ډېر بدي شي ابغض المباحات ورته ویلي دی مباح دی خو د الله ډېر زیات بدي شي په معمولي خبره به طلاق بلکل نه ورکړي ډېر مسایل مونږ ته دام راځي سړی ښځې له طلاق ورکړي بیا په مولیانو ګرځي د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې یو سړی د امام صاحب سره ډېره روانه وه نوم یې نه اخلم ممکن د بعضې طالب علمان به پېژني ښه خبره نه لوی سړی و امام صاحب سره ډېره زیاته روانه او په مسایلو به اکثر یو بل سره بحثونه یو ځل ورته یو مسله پېښه شوه ښځې سره په کور کې ناست او ښځې سره په جنګ جګړه شو ښځې ورسره خبرې بندې کړې دا لکه چې خبرې بندې کړي نو خیر دې ګزاره وکړه څه خبره خیر خبرې ورسره بندې کړې چې بندې کړې دې په غوسه کې راغی وایي ما سره خبرې ولې نه کړې جبرې او خوله دې ولې بنده کړه او نه کوم سره خبرې وایي ښه بس خبرې شروع کړه او که نه کې خبرې نو که تر سبا د خطو پورې دې ما سره خبرې ونه کړې نو په درېو طلاقو طلاق دا به څه کېږي اوس بس ښځې کټ ته لاړو کمبل بسترې په ځان راواچوله چې ډېره ښه خبره دی وکړو د خولې نه شکر دی چې سبا راوکړو چې تا نه خو مې لار جدا شي دا ولې ښځې له پړسولي باندې انسان په دې خوشحالي چې د دې خاوند نه جدا شي ده چې وکتل چې دا خو ما دمکي غوندې ورکړه چې دا ښځه به خبرې شروع کړي هغه د نر لور خو لاره بسته نه یې واغوسته هغه پې خوشحاله ده چې لږ ساعت تېر شو ټک ټوک یې وکړل خوند یې ونه کړه غلې غوندې ورغې بسترې له ښځې خبرې شروع کړه او شپه نیمې نه وړېده او که خبرې دې نه وکړو سبا راوخت ګورې 3 طلاقه مې ویلي دي او 3 طلاقو قصه ګورې ګرانه ده بیا به ته هم خفې زه به هم خفې یم ته به څه کوې زه به څه کوم هغه ورته لاس راوړېته چې بس همدغسې ښې ما له به هم خدای غم وکړي او ته پېښه په ما ټول عمر کبر کې او جګړې دې جوړې کړې دي چې دنه مې خدای خله په اشارو ورسره خبرې کوي چې دنه کله ناپوره شو راغی امام ابو حنیفه صاحب نه ډېر زیات هوښیار و امام صاحب چې راغی امام صاحب تهجد له پاسېدلی و دروازه ورته وډبوله امام صاحب
راغلم څوک هلکه د شپې نه جوړ نه خلاصېږم وی نه صاحب هغه خبرې وروستو دي معافي غواړم مسله راته پېښه ده څه مسله پېښه ده ښځې ته مې دغسې خبرې نه کولې ما ورته خولې نه دا ختلې دي چې که سبا خطو پورې د خبرې ونه کړو نو په ما په دریو طلاقو څه خبرې نه کوي وی رضا کوي په خپل موله پرېوتل خوند نه کوي رضا څه ته هېڅ خوند نه کوي وی ښځه خدای به خیر کړي زه درځم دې کور ته راغی بیا ښځې ته مینت زاري ښځې ما خولې له جرنده ورکړې ده واپس راغی امام صاحب که څه زړې پیسې دې پړه کې را سره بېله خبره ده خدای لپاره که مسله درته معلوم وي چل راته وخوان وی ملا سانه خبره ده وبشي کار نه طلاقېږي زه درځم دی چې بیا کور ته راغی بیا خوند نه دې کړي مینت زاري کړي بیا ورشت والي دا مونږ ته پته ده ځکه درته وایم ډېر مسایل مونږ له راځي دې برېک تاوي او ښځې ته وایي یو دوه او درې طلاق وله ورکړي او بیا په بولیانو ګرځي یاره جي په غوسه کې مې طلاق ورکړي هلکه نو چې دواړه یو بل سره ډوډۍ خوري چرګ او مټۍ نو په دې کې خو طلاق نه ورکړي دا خو چې غوسه کې طلاق ورکړو هر بشیر خو د دې غمارو خلاص دی پام کوه ګورې په دې لاره ور نه شي دا ډېره خطرناکه لار ده بهر کیف خوند یې ونه که امام صاحب پسې بیا ورغی صاحب دغه سبا راخېږي خدای دپاره امام صاحب دوی ښځه کور کې اندر دی چې راغی سبا خطو ته نیمه ګنټه 20 منټه څونه ټیم پاتې دی امام صاحب جومات کې ودرېد بانګې شروع کړه سبا د خطو نه مخکې ورته بانګ شروع الله اکبر الله اکبر ښځې خو بانګ وورې چې سبا خو روخت بانګ خو هله کېږي چې سبا ګړی خو وې نه خاوند ته یې اواز ورکړه سړي شکر دی هغه د سبا روخت خدای خو تا نه خلاصه کړم امام صاحب ول اواز ورکړه وی سبا نه دې ختلې مخکې دې خبرې وکړې بانګ مې راته مخکې ویلې امام صاحب هوښیار دا ښځې حق یې نه و مطلب دا چې دا ښځه خو دې وخت جذباتو کې ده پوهېږي نه دوه درې ورځې پس به دا څه کوي بچي به یې څه کوي خاوند به څه کوي نو په معمولي خبره طلاق ورکول دا خطرناک شی سخت شی طلاق به نه ورکوي بیا به تم ګرځې په مولا پسې او بیا به خاوند یې منډې تړلې وای ګزاره به کوې د هارون الرشید بیبي وه زبیده او د هغې رضادیم ښځې خاوند له یو بل سره نی پکا ډېره زادۍ له دا غم جوړېږي هغې خاوند له ښځې له یو مسله کې دواړه یو بل سره په خبرو اترو په ګپ شپ باندې د دې د خولې نه ورته وختل وی ته خو دوزخي یې هارون الرشید ته او ته غوسه شو چې بادشاه یم او ستا خاوند یې ما ته دوزخي وی که زه دوزخي یم ته به ما په درېو طلاقو طلاق ښځه هم خفه وه بیا خاوند ته هم خفه و ځکه ډېره زیاته خوښه وه ترلو سات چې راغلل دربار ولګېدل علما راغونډ کړل ویل بېګا دغسې مسله مې له خولې نه خبره وکړه ښځې راته ویې ته دوزخي و ما ویې که د دوزخي یم ته به ما په درېو طلاقو طلاق دی اوس به څه کېږي علما وایي مونږ سره خوا دې جواب نشته مونږ ته څه پته لګي چې دوزخي که جنتي دا پته خو الله ته لګي الله نه تپوس پکار دی پیغمبر خو شته نه چې تپوس دې وکړي که ته دوزخي ښځه طلاقه ده او که ته دوزخي نه ښځه نه ده که نه یو ځای تپوس بل ځای تپوس بل ځای ګوره پوټې خبره ده څونه پریشاني جوړه شوه ښځه هم جاړي او هارون الرشید غوندې بادشاه هم جاړي او علما هم پریشان نو صبر به یې کړی سپېړه به یې تېستی ولې دا خبره کوله امام شافعي صاحب دغه زمانه کې راټوټې طالب او دا مسله په دې ټول رعیت کې خوره شوه وی لکه څه چل شوی دی وی یاره بادشاه ته دا مسله پېښه ده وی ما سره کوئی جواب شته بادشاه ته چا وی یو طالب دی امام شافعي نوم دی شافعي هغه زمانه کې امام نو محمد ابن ادریس شافعي وی راولې چې راوسته بادشاه ورته تا ته زما د دې مسلې جواب شته وی او وی خوایه څه حل دی څه حل دی څه جواب دی وی صاحب ته ما د مسلې تپوس کې ته د تخت نه راکوشه زه به پې بره وخېجم ته به تپوس وکړې او ښځه به دې راولې چې جواب درکړم بیا ته پېښه او تخت یې پېښه دا خو ډېر سپکاوی د دین چې ته په تخت ناست یې او زه لاندې ولاړې محترمانو ته ډوزونه کې ډېره ښه بادشاه زر راتېز شو امام شافعي بره په تخت کېنه او ښځه یې هم راوسته اوس راته مسله ووایه وی ما دا دې لګیو نو ما ته دې ښځې وې دوزخي جهنمي ما وی که زه دوزخي یم ته به ما په درېو طلاقو طلاق یې اوس خلق او عالمان وایي چې دا معلومات پکار دي چې ته دوزخي او که ته جنتي او دا خو بغیر د الله نه پته نه لګي امام شافعي ورته وایي هارون الرشید بادشاه ته تپوس ته نه کوم وی تا چې ته د خدای د یارې جوړېږي وی صاحب دا خبره خو پټه ده خو ښکاره به کوم هره شپه په دا اخري حصه کې پاسم او خدای ته جاړم
یا الله صبر سره کې لوی رعیت ترا په غاړه کړی دی او لوی حقونه مې په غاړه پراته دي الله د دې بس کېږي هغه شپه الله ته جاړم وی ښځه نه طلاقه علماء ناستو وی د کوم ځای نه مسله راوسته وی د دې آیات نه چې اما ولمن خاف مقام ربه جنتان دا چا په لکه چې د الله یری هغه جنتي دي دوزخي دي دا لکه د الله یری شته ظاهري نه خمون تر دې نه پته لګي اسه خبره مې دې پورې کوله چې په معمولی خبره خدای طلاق ورکول دا ډېر ناجیزه کار ډېر غلط کار نو چې څنګه د سړي په ښځه حق دی دارنګې د ښځې په خاوند حق دی د کور انتظام به له خاوند کوي د ډوډۍ انتظام به له خاوند کوي د جامې انتظام به له خاوند کوي کومه ډوډۍ چې دی خوري هغه به ښځې له ورکوي دا نه چې غوښه مخه توکړی او سرسرې هغه ویښ پاتې شي او ډغره وله ورکړي چې راشئ دا وخورئ دا به هم نه کوي کومه جامه چې تا غوندې هغه نوع جامه ځان له د 1000 روپو جامه واغېسته ښځې له به مغسی دی ځان له د 500 د جامو ته به کومه هغه زمونږ د 500 نه غټه جوړه سړي شترې نه خو د ښځو د 500 زره هم شته جامه به مو له ښه جامه اخلي کور به وله ښه کور اخلي د خوراک انتظام به وله کې د دارو درملو انتظام به وله ته کې دا د ښځې په تا حق دی بې ځایه ډبول او وهل به یې نه کې د ډول په ځای به یې نه وی کور ته چې ننوځي څه چل به کې سلام باچې ګورې دا بل حق دی السلام علیکم ترجمه مې کوله ما یو ملګري ما ته وی ښه وی مونږ چې به کور ته داخلېږو لا په ښځو به هم سلام اچو نو نه باچې نبي علیه السلام چې به کور ته ننوت سلام دی واچو السلام علیکم سلام به باقاعده اچي او چې کور ته ننوځې نو ټخ ټوخ به کې معمولي غوندې داسې نښه به کې چې کور در باندې ښځه پېژي چې خاوند مې را روان غاړه به تازه کې ولې هسې نه که څوک بل څوک راغلي زنانه چې هغه په ډډه شي ښځه به د خپل خاوند نه هغه خو خاوند سره خو ژوند خپل تېروي د پلار نه د ښځې پلار د لور مرۍ ته لاسونو ته لیچو ته خپو ته ګوري یا ویښتو ته خیر دی رور هم داسې کتی شي زوی هم کتی شي د ماما زوی د ترور زوی دا کسان به د دغه ډول ځایونو ته نه ګوري دا کسان یوازې کور ته هم نشي داخلېدی چې کور کې ته د ماما زوی دلته شي چې خاوند د ښځې وي یا پلار یا روري د کور خلکي د ماما زوی د ترور زوی د تره زوی دا بیا داخلېدی شي او ګنې که زنانه په کور کې یوازې دا خلک به کور ته نه ننوځي لیور به هم دروندار سره یوازې په کور کې نه بعضې زنانه لیورونو سره خلک نیږي رالیږي دا به نه کې دا ګناه ده خاوند کې وي نو بیا خیر دی هم کوشش به کوي چې پرده کې وکړي که پرده نه شي کولی فتنه جوړېږي مخ ته به یې نه ګوري لاس په وله نه ورکوي زموږ وطن کې دام رواج د ښځې ماما زوی او د ترور زوی او د کاکا زوی لاسونه ورکوي لاس به قطعا نه ورکوي رور له لاس ورکولی شي زوی له ورکولی شي پلار له ورکولی شي خورئي له ورکولی شي دا واره له ورکولی شي لا هغه چاله چې مستقل نکاح ورسره نه کېږي ایوه شور مه کوئ دغې له خلکو له لاس به د ترور زوی ده د ماما زوی ده د تره زوی له لاس به نه لیور له لاس به نه ورکوي دا ګناه ده لرې دی نه دې پې سلام اچي السلام علیکم یاره که مونږ مسلمانان یو الله او رسول باندې ایمان او په شریعت طریقه پابندي به کوو او که ځان ازاد ګڼو بیا خو بیا نه خبره دې نه خو فتنې جوړېږي که کور ته چې د پردي کور ته داخلېږې لکه تره کره دی ماما کره دی ترور کره په داسې وخت کې به نه وردې چې کوم د هغې د خوب وخت دی د غرمې به نه وردې د ماسخوتن به نه وردې داسې ټیمونو کې به نه وردې او که بیا هم وردې ناواز به کې یا نیغ به نه وردې ولې کېدای شي زنانه چې تودس ماتې جامې بدلې رور هم چې کور ته ځي دا ټوخ به کوي یا داسې معمولي اندازه باندې به خبره کوي چې اپریشي زنانه چې څوک خو را روان دي ولې کېدای شي دوپټی جامې وینځي کېدای شي جامې بدلوي نو د خپلې خور حیا به ته ساتې که نه د تره د لور او د ماما د لور حیا به ته ساتې که دا مونږ ته الله او د الله رسول د معاشرې د ژوند د تېرولو آداب ښودلي دي پخوا د حضور پاک زمانه کې به ښځې جوماتونو ته تلې اوس د جومات نه هم ښځې منه دي نه به ځي مکه مکرمه او مدینه منوره کې د ښځو ځان له ځای نه هلته هم شریعت دا وایي چې نه دي د جومات ته ښځې او سړي یو بل سره ګډ لګیا دي طوافونه کوي یو بل سره ډغرې وایي خو که جومات کې د ښځو ځان له ځای دی لار هم د امن د پردې ده او فتنه هم ترې جوړېږي بیا خیر دی حضرت عمر خو ډېر غیرتي و بیبي او عاتکه اما منزله تله
حضرت عمر ورته رسول الله وی نه ما به نه منې کې، نو حضور پاک فرمایي چې ښځې به جومات نه منې کوې، ته ما ولې منې کې؟ نو مانځله ځو ډېره ښه څه چل یې ولا جوړ کړو، یو ځل یې ورته جامه بدله کړه، لباس یې خپل بدل کړ، او چې مونځ شو دا دې په منډه راووت بار ولاړو، نو د خپله خړه خو یې خپله وه پردی خو نه وه، خو ځان یې بدل کړی دی، خو دوی دې ټونګې یې وله ورکړې. چې کور ته راغې ښځې ونه پېژن چې دا خو عمر دی خاوند مې چې د مانځه وخت شو نو ښځه مانځله لا نه ده، چې د دویم وخت شو دویم مونځ یې کور وکړو، چې درې مونځ شو دی ولا عمر وی ښځې وی ته خو جومات ته مانځله لا نه دی، وی بس هغه د حضور پاک د زمانې خلک حیاناک اوس خلک بې حیا شوي چل ورسره ده کړی په خپله دونه غیرت و پکې. حضرت عایشه صدیقه فرمایي وی که نبي علیه السلام د دې وروستنۍ زمانې حالت لیدلی وی نو ښځې به یې د جومات د تلو نه منع کړی وي. نو خبره مې دې پورې کوله حقوق الزوجه د ښځې حق په خپل خاوند د هغې بیان مې درته وکړو، د دې به مونږ رعایت کوو، خیال به ساتو. او حضور پاک فرمایي وی خیرکم لاهله، کم سړی چې د خپل کور د ښځې بچو سره بهترین دی هغه د تاسو کې بهترین انسان دی. وانا خیرکم لاهلي، زه د خپل ښځو لپاره او د بچو لپاره بهترین یم، تاسو هم دا پیدا کړئ. دا د ښځې عزت د شریعت ورکړی دی، دا د ښځې قدر د شریعت ورکړی دی، د کور سردار یې جوړه کړې ده سرداره. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې اخیري وخت کې دا اراده ولرله چې یاره زه د پیغمبر علیه السلام د خاندان یو جنې وکم، د هغه نوسی وکم، چې ما ته دا یو شرافت میلو چې زه د نبي علیه السلام د خاندان زوم شم، د یو اراده ولرله. نو حضرت علی رضی الله عنه لور و د فاطمې رضی الله عنها لور وه ام کلثوم نومو او وړه وه په عمر کې کشره وه. د اراده ولرله چې یاره د ام کلثوم زه په نکاح واخلمه نو زه به د فاطمې رضی الله عنها زوم شم، د علي صاحب زوم به شم، او د نبي علیه السلام نوسی د لور به په ما واده شي. نو دا زما په خاندان کې به د پیغمبر علیه السلام لکه څنګه چې د علي صاحب خاندان کې د نبی علیه السلام اولاد او نسل دی، دارنګې زما په خاندان کې به د حضور پاک مبارک نسل راشي. څومره عجیبه سوچ یو. حضرت علی رضی الله عنه ته د خپل خبره اظهار وکړو. عربو کې دا شرم بنو ګوري، زمون خلق دا شرم کوي په خپله که د چاته و چې د الوزي په نکاح راکړه نو غزار به د باندې کوي، او یا په خپله د چا نه غوښتنه وکړله نو خلک پې بد ګڼي، او یا د چاته ووایي چې زما لور پیغله رادلی در کومه ټول عمر پیغور جوړ شو، بیا سبا ورته پیغور کوي. وګوره که نه پلار کله د ډوډۍ نه وه که نه په خلکو یې ګرځولې او ویشلې او کله یو ته او کله بل ته، حالانکې په شریعت کې رونو ګورې دا قصې پسې نشته. حضرت د عمر لور د حضرت حفصه رضی الله عنها چې کله کونډه شوه نو فورا حضرت ابوبکر صدیق ته وی زما لور حفصه کونډه ده، که دې خوښه وي چې په نکاح یې کم درته. دا هم نشته چې یوه ښځه رشته و دا خو به دویمه شي، زمونږ وطن کې خو دا هم لوی غم دی که نه، دویمه ښځه کولی شي، دویمه ښځه چې کې نو چته ده مشکل دی. لومبۍ ښځې سره به څه کوې؟ هغې سره به څوک ګزاره کوي، حالانکې شریعت کې هېڅ مننه ده. که یو انسان داسې وي چې عدل کولی شي او انصاف کولی شي نو څلورو پورې ښځې کولی شي. که انصاف نشي کولی الا تعدلوا فواحدة، بیا به یوه ښځه کوي. نو فورا ته تپوس کوي وی ستا ضرورت کوي زما لور کونډه ده تا ته په نکاح کم، هغه غږ ونه کړو. بیا ورغې حضرت عثمان له وی عثمان ته وی زما لور حفصه کونډه ده، نو که دې خوښوي چې په نکاح درکم. عثمان صاحب ورته وی زه به لږ سوچ وکړم. یو دوه ورځې پس ورسره میلاو شو، هلکه وی زما خو دې وخت کې د واده د دویم ضرورت نشته. نو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر وی د عثمان نه دومره ګیله مې پیدا نه شوه لکه د ابوبکر صدیق نه چې مې څومره ګیله پیدا شوه، ځکه عثمان خو ښکاره راته وایي چې زما ضرورت نشته دویمه ښځه نه کوم. او ابوبکر غلی پاتې شو، هېڅ غږ یې ونه کړ. وی څو ورځې پس نبي علیه السلام زما دا لور وغوښته، وی ډېر زیات پې خوشحاله شوم او پیغمبر علیه السلام ته یې په نکاح کړه. وی بیا را سره حضرت ابوبکر میلاو شو، وی لکه ته به ما نه ګیله منې؟ وی مې چې یو بلکل د نه ګیله منم، نه دې راته هوی نه نه. وی ګوره نبی علیه السلام یې ذکر کړی ما سره چې حفصه به زه په نکاح والم. نو وی که تا ته مې د هغه راز پاش کو درته مې وی چې نبی علیه السلام غواړي نو د هغه راز پاش کېده، نو ځکه مې غږ ونه کړه. زړه کې مې دا وه که نبی علیه السلام ونه غوښته نو بیا به یې زه غواړم. ګوره څونه اسانه طریقه ده.
که یو انسان لور پیغلی دی کې هیڅ بدیت نشته چې بل چاته وایي چې دی په نکاح والا، خو زموږ وطن کې دا کار ځکه څوک نه کوي چې دا د عمر پیغور بیا جوړ شي، د خلکو اخلاق او خوی خراب دی. او که یو سړی په خپله چا لور وغواړي چېرې زه تا سره رشته کول غواړم په مناسبه طریقه، نو دې کې هم څه بدیت نشته، خو زموږ خلک حیا کوي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت علی صاحب ته دې خبر اظهار وکړ، وی علی صاحب تا ته پته ښځه مې شته، وینځې مې شته، اجت مې نورې قصو پیسو ته نشته، خو زړه مې دا دی چې ستا لور ده او د فاطمې رضی الله عنها لور ده، دا زه په نکاح والم، ولی چې زما په نسب کې د حضور پاک مبارک نسب داخل شي. وی تا ته خو پته ده چې د عمر نه کمه ده، نو زه دله رالیږم کور ته، نو تی اندازه معلومه کا، نو کده بیا اندازه باندې برابر و بالکل په نکاح درکو. وی زه به یو صادر ولا ورکم، ا صادر به تعالی راوړي، زه به ورته وایم چې دا صادر عمر له یو څه چې دا د خوښ دی او که نه، نو بس ته اندازه ولګوه، د قد اندازه ولګوه، وړه ده کدی بیا په معیار پوره ونو په نکاح به کم درته. نو دی ام کلثوم له صادر ورکړ حضرت علی صاحب، ای بچی دا صادر امیر المؤمنین له یو څه او ورته ووایه چې دا مې بابا راکړی چې دا د خوښ دی او که نه. خو دا ډېره غوسه ناکه وه، ځکه د نبي علیه السلام نوسۍ وه، غوسه پکې ډېره زیاته وه. دی هغه صادر یوړو، مخې مکمل رانغښتې و په پړوني کې، او چې صادر یې یوړو وی امیر المؤمنین زه راغلی یم، بابا مې دا صادر راکړی چې دا هغه ته وښایه چې دی خوښ دی او که نه. حضرت عمر ورته وی خوښ مې دی، هغه پوه شو چې مقصد دغه دی. نو عمر یې رخپو ته کتل، هغه هم حیا کوله، حالانکه چې کومه ښځه څوک په نکاح اخلي شریعت وایي وی که د دې ښځې مخ ته دا سړی وګوري نو دا جایز دی، د نکاح نه مخکې مخ ته کتی شي، دا د په شریعت کې منع نه دي. ولې اسې نه د مور به دې خوښئ، د خور به دې هم خوښئ، او سبا واده شو ستاړه ته پرې ونه ځي، نو بیا خو لوی خانداني تبۍ راله، نو د شهوت او د ګناه په نیت به ورته نه ګورې، په دې نیت به وګورې چې دې دا مخ وګورم چې دا څنګه ده، یاره زما به خوښه شي که خوښه به نه شي. نو حضرت عمر خو امیر المؤمنین دی او د حضور پاک خلیفه دی، مخ ته یې وله نه شو کتی د حیا د وجې نه، نو خپو ته یې وله وکتل. یورېږه د خپو نه به اندازه والم، نو د ام کلثوم ورته خیال شو، وی تا له ما صادر راوړی دی چې دې صادر ته وګوره چې دې خوښ دی او که نه، زما خپو سره دې څه کار چې زما خپو ته ګورې. او افسوس او ارمان چې امیر المؤمنین نه وي د مسلمانانو بادشاه، نو سترګې به مې د نه اوښکې وي، په طرح پردو ښځو خپو ته څنګه ګورې. غوسه یې ورته معلومه شوه چې یاره جیرۍ خو غوسه ناکه هم ډېره ده. چې کور ته راله ورته بابا وی هغه خو زما خپو ته نیغ نیغ کتل، وی د صادر یې درته څه ووی، وی صادر خو یې خوښ کړ، چې صادر مې خوښ دی، خو زما خپو ته یې نیغ نیغ کتل بابا، او ما له خو غوسه راله ورته مې وی که د مسلمانانو بادشاه نه وي چې دا سترګې مې در نه اوښکې وې. علي صاحب ورته وخندل، وی لورې خیر دی، د ده کتل تا ته جیز دي، دا د خاوند دی، او دا صادر هم ته خوښه کړې ښه، به دا د خاوند د کتل یې درته جیز دي، او غږ یې ونه که چپ پاتې شوه. دی ډوله وی چې بابا هغه خو 50 کالو عمر زیات دی، لکه دغه وخت د حضرت عمر د 50 نه وړېدلی و، او ستا عمر خو ته اوس پیغلی، زه خو اوس پیغلی یم، او د هغه عمر خو د 50 نه زیات دی، او د هغه خو څو ښځې دي. دی اډو غږ ونه کړه، نه بس پلار مې هوښیار دی او پوه دی چې پلار راله د کومې رشتې بندوبست وکړه هغې کې به خیر وي. هغه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر نکاح له لاړه. نو کشرم و کشر انسان خامخا غصې کوي، او بل د فاطمې رضی الله تعالی عنها لور وه، نو داسې انسان لږ یو پوټی نیازبي نه مې، نو کور کې به خامخا غصه کېدله، او عمر فاروق هم ډېر سخت غصه ناک و، د هغه غصې ته خو غرونه هم نه شو ټینګېدی. نو حالانکه اوس د عمر غصې ته ګوره او ګزارې ته ګوره، یو باندیسي دغه علاقه کې ښځې سره روان شوی، نو ښځې د ژبې نه تیزه وه، دغه باندیسي باندیسي راغی ودرېږه د عمر نه تپوس کوم چې دې ښځې سره څوک پرېږدم او که نه ته ورته نصیحت کوې، ځکه خو چې کله کور ته داخلېږم ښځه را سره جګړې کوي. اتفاق ته وګوره دا باندیسي داسې وخت کې د عمر فاروق کور ته راغی چې عمر سره د خپله ښځه په جنګ وه، همدا ام کلثوم ورسره په جګړه وه. باندیسي د دروازې نه بار ولاړ دی، ښه زه خو د خپلې ښځې نه شکایت کوم، او امیر المؤمنین زه رالم هغه سره خو هغه د خپله ښځه په جګړه ده.
حضرت عمر ولا راوړته باندې سي ته وي سره راغلي یو غرض د راغلي او محبت نه وېما وی نه وایه کنه نه به زما مسله حل شوه هلکه وایه څه مسله دې حل شوه وی دې راغلي هم ښځه را سره جګړې کوي نو بس تعالی رالما چې تا ته به شکایت وکړم چې یا پرېږدم دا ښځه او که څه چل وکړم خو ستا د ښځې جګړه مې واورېده د دیوال نه پورې غلط تا سره خوب جګړه کوي نو چې تا د ښځې جګړه مې واورېده نو بس تم ګزاره کې زه به کوم سلام علیکم دې د ګزارې نه بل څه کېږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته عجیبه جواب ورکوي هغه ورته وایي وی ګوره ښځې سره چې ګزاره نه کوې څه به کوې د دې ښځې د برکت نه زه د ګناه نه بچیم که دا ښځه نه وه او نکاح نه وه نو شاید چې ما به څونه ګناه کوله او تا به څونه ګناه کوله ځکه انسان خو د شهوت نه مجبوره دی د دې ښځې د وجې نه زه او ته د ګناه نه بچ یو یوه دې بچ کړو که نه دې سره نکاح ده دویم دا ده چې دا ماله جامې انځي د دوبي کار راله کوي دوبڼه ده زما د بچو جامې انځي زما څادر انځي زما ټوپۍ انځي زما پیزار صفا ساتي نو دا د دوبي کار دی د دوبڼه مې د دوبڼه دوبي کار هم کوي او که زه د کور نه بار یم نو زما د کور څوکۍ هم کوي څوکیدار هم ده زما د مال خیال ساتي زما د کور څوکۍ کوي زما د بچو خیال ساتي زما د لوښي لرګي خیال ساتي څوکیدار هم شوه او ما له پخلیم کوي ډوډۍ راله پخوي انګورې راله پخوي د میلمه خدمت راله کوي نو باورچي مې ده مال پخلی کوي باورچی مې ده او بل صفت پکې څه دی بل دا دی چې د کور جارو راله وایي کور راله جارو کوي دیوالونه راله صفا کوي او بستره راته برابروي نوکره مې هم شوه نو یو پې زه د ګناه نه بچم بل دوبه مې ده د دوبیتوب خدمت مې کوي بل مې نوکره د کور راله صفا کوي بل مې څوکیداره د څوکۍ راله د کور کوي او بل راله ډوډۍ پخوي باورچنه مې ده نو چې دومره ما نوکرانې مې نیولې عبادت له مې بله نیولې او جامو له مې بله دوبڼه نیولې او خوراک له مې پخلي والا بله ښځه نیولې پیسې به مې څونه لګېدې نو دونه نه او د دونه خلکو ښځو کار هم راله کوي او د ګناه نه هم پې بچېمه نو چې داسې ښځې سره بنده ګزاره ونه کړي نو څه به کوي ورسره هلکه داسې ده او که نه ده څونه خدمت کوي ښځه د خاوند سهار چې ته پاسې او ترسو د کوره نیوته نو تا نه بغیر چا پیره تاویږي راتاویږي سپلی دله پالش کوي جامې دله استري کوي هغه زمانه کې خو له استري نه اوس پکې دا مصیبت هم راووته د انځلو نه پس به دله جامې استري کوي او که پکې معمولي ټک ختلی وي او تا شلولی وي او هغې غریبې ته پته نه ښه زما دا ترخ سورې و تړنده وي او زما دا ګریوان تلېدلی و تا سترګو کې تړنده نو هلکه خو تا شلولې د هغې خو دله نه دی شلولی ګر تا به ورته ویلو چې دا سورې ده او ګنډه که نه نو مونږ خلک پکې لا چغې بیرې راوباسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څه ښکلی پیغمبر دی وی خیرکم خیرکم لاهله وی تاسو کې بهترین انسان هغه دی بهتر انسان چې ښځې سره ښي چې ښځې سره خرابي او په معاشره کې هر څومره خرې دا خراب سړی دی خیرکم خیرکم لاهله تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې ښځې سره ښي وی وانا خیرکم لاهلی او زه په تاسو ټولو کې د خپلو بیبیانو سره ښه یم ښه سلوک ورسره کوم یو ځل یو بیبي نبی علیہ السلام له په پلیټ کې ترکاري راولېږله څه خوراک یې راولېږه نبی علیہ السلام مبارک دغه وخت د عایشې بیبي کرو نو عایشې بیبي له پې غوسه ورله چې پیغمبر علیہ السلام زما کوټه کې دی نو دا زما حق دی چې ډوډۍ به زه ورکوم دې بلې بنې ولې ډوډۍ راولېږله غوسه پې ورله چې ستا نمبر کې درشي نو بیا ته ډوډۍ ورکوه دا خو زما په ورکړي ته ولې ډوډۍ رالېږې نو کومې خدمتګارې له چې کاسه ورکړې وه عایشې بیبي هغې له لاس د ټس ورکړه کاسه لاندې پرېوته دړې وړې شوه ماته شوه ډوډۍ هم په ځمکه ترکاري پرېوته اوس که بل سړی ورڅه چل بیا کو بس کوتک ته به یې ګوتې کولې که چې ښه لوښی دې مات که ډوډۍ دې هم په ځمکه وغورځوله او دا دې ولې وکړل لیکن حضور پاک مبارک سوئی غارت امکم میندې مهلاکې شه داسې څوک کوي او پخپله کېناسته او هغه د ماتې ټوټې یې راغونډې کړې د کاسې د ټیکري او هغه ډوډۍ چې په ځمکه پروت و هغه خوراک یې هم راغونډ کړ او خادم ته وایي هغه نوکرې ته وایي صبر وکړه مه ځه د عایشې بیبي د کوټې نه یې روغه کاسه راواخېسته ولې ورکړه
وی ستا کاسه دی ما تکړه دا یو په بدل کې دا کاسه یو سا او هغه ماتې د کړې دی په کور کې پرېښودې دې ته اخلاق او خوی وی بیبیانې یو ځل سره په باس شوې چا ویښې جامې چا ویښه کالیګان حضور پاک مبارک پې تنګ شو چې پې تنګ شو نو عمر فاروق رضی الله عنه وی یو ځل وی مونږ د مکې مکرمې سړي چې وی مونږ په ښځو زورورو ښځې به زمونږ مخکې تت نشو کولی خو چې مدینې شریفې ته رالو نو د مدینې ښځې په خاوندانو زورورې وې نو زمونږ ښځو د هغوی نه چل زده نو یو ځل کور ته رالم په ښځه مې ساواز راویسته نو ښځې جواب راکړه وی ما چې ښه تا ماله جواب راکړه ما ته یې ولې سړیه چې نه ښځه به خاوند له جواب څنګه ورکوي وی ته لوی سړی که پیغمبر علیه السلام لوی سړی دی مشهور پیغمبر علیه السلام د خپلې بیبیانې باسونه هم کوي او جواب هم ورکوي ښه نبي علیه السلام له بیبیانې جوابونه ورکوي او بالکل ورکوي نه ده پکې لور وکړه حضرت حفصه اما یې د لور مې غرقه شوه ځکه چې نبي علیه السلام له جواب ورکوي او هغه خفه کي خو الله خفه شو وی په منډه رالمه څادر مې د ځان نه تو کړ وی رالمه وی چې څنګه رالمه نو ما لور ته وی حفصې ته چې بچې تاسو نبی علیہ السلام له جوابونه ورکوي وی چې دا زمونږ کور دی کله هغه غوسه شي کله مونږ غوسه شو یو بل سره دا کوو نه بچې ګورې ډوډۍ دې پکار ایمان غواړه جامه دې پکار ایمان غواړه او ګورې که پیغمبر علیہ السلام دې غوسه که الله به غوسه شي او که الله غوسه شو نو غرقه به شي وی بیا ورلم ام سلمې له د نبي علیہ السلام بله بیبي د زما رشتهداري وه ورسره وی هغې ته چې ام سلمې تاسو نبي علیہ السلام سره دا باسونه ولې کوئ هغه راته غوسه شو چې عمره هر څه کې ته کار لرئ ستا زمونږ او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې څه کار دی زمونږ خاوند دی مونږ یې ښځې ته نیک بخته خپل کور ته بل کار دی نشته خو بس هر چا ته غوسې کوي او جګړې کوي تا مونږ کې څه غرض دی دا نصیحتونه مونږ ته مه کوئ بس یاره ماړه کې سوچ وکړو چې پیغمبر علیه السلام غوندې لوی شخصیت پې غلی دی او خاموش دی واقعي زما پکې څه دي و یو ځل بره ناست وم په کور کې دی کې یو صحابي راغی وی چې راغی دروازې وواله وی زه بهر راووتم وی چې لکه خیر دی وی چې مصیبت پیښ شو وی چې څه مصیبت پیښ شو وی چې نبی علیہ السلام بیبیانو له طلاق ورکړی او بس وی څادر مې ځان نه تو کړ مې چې همدقې نه یېرېدم که نه او د نورو څه کې د خپلې بیبي را سره غم چې حبسه لاړه غرقه شوه وی رالمه وی چې رالم په کور ننوتمه نو وی بیبیانو ټولو ژړل او صحابه هم جومات کې پریشان وو وی ما د حضرت حفصې نه تپوس وکړه لور نه چې څه چل شوی دی چې موږ ته پته نه لګي نبي علیہ السلام څه شو وی بره کوټه کې دی د کوټې د پاسه بله کوټه وه هغې کې ناست چې ما نه مې پرې کړی چې سمه شه ځان دې م غرق که او نبي علیہ السلام هم خفه که د خدای د غضب نه به اوس خلاصېږې وی رالم یو تور غلامو په پوړی په سر ناستو وی ما ورته ویل چې ته ورشه د نبي علیہ السلام نه اجازت وغواړه زه ورسره دوه خبرې کوم وی غلام راووته وی راته وی چې ما خو پیغمبر علیہ السلام ته ستا نوم واغېست خو غږ یې ونه وی لاړم داسې جومات کې مې چکر و صحابه هم ژړل وی چې بیا رالم بیا مې غلام ته وی چې ته مال اجازت وغواړه وی غلام بیا راووته وی چې ستا نوم مې واغېست خو غږ یې ونه وی بیا لاړم جومات کې کېناستم وی ټینګ نه شوم بیا رالم وی بیا مې غلام ته وی چې ته مال اجازت وغواړه وی غلام دننه لاړ وی بیا راغی وی راته وی چې ستا نوم خو مې ورته واغېست خو نبي علیہ السلام مبارک غږ ونه وی بیا روان شوم وی دې کې غلام را آواز راکړه چې راشه غواړي دی وی یو پوړی غوندې و په هغې بره وروختم وی حضور پاک مبارک د پوزکي د کجورو د پاڼو په پوزکي باندې ملاستو او وی قسم دې په دې وجود کې د پوزکو هغه پاڼو پټې جوړې کړې وې او چې کوم بالښت یې ډډه والې وه هغه د سرمنې و او دننه پکې د مالوچو په ځای د کجورې پاڼې پرتې وې هغې ته یې ډډه والې وه او چې کوټې ته مې وکتل نو څه داسې خاص شی پکې نه و چې د ماړه پې خوشحاله شي یو دوه درې سرمنې پکې پرتې وې هیبت را باندې راغی وی مې چې د الله رسوله یو څو خبرې وکړم وی ما ته وی چې وایه نو ما ورته هغه زړه قصه وکړه چې ما حبسې ته داسې ویلي وی لږ غوندې مسکې شو وی ما ورته چې صاحب یو تپوس ته نه کوم تاسو بیبیانو له طلاق ورکړی دی وی چې نه ما خو نه دی ورکړی وی ما چې الله اکبر خوشحاله شم وی ما چې صاحب یو څو خبرې وکړم وی چې وکړه نو ما ورته هغه قصه شروع کړه نو هغې مسکې شو
نو بیا مې ورته دوباره وی چې صاحب لګي او دوه خبرې زیاتې وکړم لږ ګپ شپ ولګو وی چې هغه ولګوه نو ما وی چې دقسې رالمه او خپلې لور حفصې ته مې قصه وکړه او بیا مې ام سلمې ته ووې چې ګورې سمې شی ګنې الله او رسول به درته غوسه شي وی هغې راله جواب راکړه چې ستا او زمونږ په خاوند کې څه کار دی ځه نیک بخته خپل کار کوه وی نبی علیہ السلام مبارک نورم مسکی شو نو وی ما ورته مقومن ته چې لږ نبی علیہ السلام طبیعت برابر دی وی چې صاحب الله نه سوال وکړه چې الله پاک مونږ له مال او دولت راکړي ګوره ته د الله پیغمبر او الله ته څونه ګران او دغه د فارس او د روم خلک خدای نه پیژني او څونه مالونه او دولتونه دي نو که موږ له الله مال او دولت راکړو نو بیا به څوک هم دا بیبیانې به درسره جګړې نه کوي وی چې دا خبره مې وکړه نو حضور پاک مبارک یا ډډه والې و یا کېناسته ابو عمره ته په دین په شک کې څه هغې خلکو لکه الله ډوډۍ ورکړې ده او مال او دولت نو د هغې دنیا شته آخرت یې نشته مونږ له به الله خیرت کې ارسه راکوي یو میاش حضور پاک مبارک د بیبیانو نه قسم کړو بره دیرو میاش پس راکوشو چې راکوشو الله قرآن حکیم کې آیت نازل کړ حضرت عائشہ صدیقہ راوغوښته وی عائشہ یو خبره درته کومه خو ګورې تلوار به نه کې مور او پلار سره دې مشوره وکړه یا ایها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا اے بیبیانو دې خپلو بیبیانو ته اعلان وکړه که ستاسو د دنیا ژوند خوښي او د دنیا ډول ډالم خوښي نو راشئ د دنیا سامان به درکم خو ګورې بیا به م خوشي کوم ځان سره به م نه ساتم وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما او که ستاسو الله او رسول او اخرت خوښي نو اخرت کې د الله ډېر لوی اجر ساتلی دی عائشې بیبي وایي معلوم به یم زه راوغوښتم وی تلوار مه کوه مور او پلار سره مشوره وکړه زه دې خوښ یم الله رسول دې خوښ دی او که دنیا دې خوښه ده که دنیا دې خوښی نو جامې کالي هر څه در کوم خو ګورې جدا کوم به او که الله او رسول دې خوښي دنیا کې بس نه غواړی آخرت کې به درکوي وی ما ته دا خبره وکړه وی مې چې ښه ده الله رسوله زه به ستا په مسله کې مور او پلار سره مشورې کوم انی اريد الله ورسوله زه الله او رسول غواړم آخرت نه غواړم ټولو بیبیانو هم دقسې ووې چې الله او رسول غواړو آخرت غواړو دنیا نه غواړو ټولو هم دقسې فیصله وکړه کومه فیصله چې عایشې صدیقې کړې وه دا د حضور پاک مبارک ژوند و نه کوتک ته ګوتې کړې نه ښځه د کوره وشړله نه به پلار کره ده نه وله طلاق ورکړه لږ روانه یې ورسره وکړه یو میاشت یې ورسره روانه کړه هغې میاشتې سره د هغې د اخلاقو تربیت راغی او امت ته هم تربیت راغی او د ښځو ګورې معمولي څیز ښځه جنت ته ځي سړي له ډېر رکاوټونه دي ښځو له دونه رکاوټونه نشته المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه مونځونه کوي ښځه وصامت شهرها د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجه د خپل اندام حفاظت کوي واطاعت بعلها او د خاوند تابعداري کوي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت حضور پاک فرمایي چې د جنت په کومه دروازه داخليږي ور داخله نشي الله دې موږ لا او زموږ ښځو یو بل سره د ښه ژوند تېرولو توفیق را نصیب کړي ګرانو محترمو اورېدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 345 نمبر کیسټ کې تاسو د ښځې خاوند حقوق واورېدل دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سرې فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 29 12